د حیض وینې نجسې دي اتفاقا، په دغه کې خو شک نشته، خو خبره په دې کې ده چې معفو او غیر معفو کې په څومره مقدار کې. پخوا ښځو خو غریبانانو ډېر کالي نه درلود، حتی المؤمنین وی کله به موږ ته په یوه جوړه کالي کې 3 وارې وینې راغلې، 3 وارې، یعنې 3 میاشتې به هم د بدل جامه بله نه وه. اوس نو د حیض په شپو کې خو ښځې د ځان د حفاظت دپاره زائد جامې استعمالوي، څه توکرې په عورت کې استعمالوي، خو د هغه باوجود کله کالي بیا هم نجس شوي وي. اوس نو دغه نجاست معاف ده که نجاست به مینځي؟ ښځه راغله د پیغمبر علیه السلام نه پوښتنه کوي د حیض وینې چې په کپړه باندې لګېدلي په جامه دا څنګه کړم؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ګورئ د حیض خو 6 شپې یا 15 شپې وي، کله دا د وینې ډېر وخت وتلی کالی وچ کلک شوی وي، د دې کالي د پاکېدن که نور هغه د ښځو نه یې لیدلی د خپل احتلام چې وخت د لماخستن احتلام شي سهار کالي مینځي د پرتوګ وچ کلک وي، نو حد دغه ته وایي چې خپله یو وارې کالی داسې سره ومخي، خود تیهې داسې کالی اول ومخه سره چې هغه کلکوالی د وینې سره مات شي. ثم قرصیه، قرص بیا دې ته وایي چې لږ اوبه په توی کې بیا یې په نوک داسې ومخي، اول خو داسې وچ مخل و، بیا یې لږ اوبه په توی کې داسې په نوک پسې ومخي چې ښه هغه وینه شاید چې پاسته شي. ثم رشیه، بیا رش نصحه مخکې موږ تاسې ویلي د غلام د هغه چې دا د غسل په معنا ده، ثم رشیه بیا یې پرېمینځه. نو دلته به ذات صفایي په ښه طریقه باندې راشي. اوس حکم خو د مینځلو وشو چې دا وینه به نجسه ده مینځل کېږي به، لیکن ښځې لمونځ وکړو د حیض نه بعد غسل یې کړی، لمونځ یې وکړو، کالي اول نه ولیدلې چې وینه باندې چیرې ککړ دي، وروسته یې ولیده چې جامه نجسه وه، نو لمونځ به بېرته راګرځوي که نه؟ بعضې ائمه وی که د 1 درهم په انداز د غټه اټانۍ په انداز ځای نجس و نو راګرځوي به یې، که تر درهم نه کم و هغه راګرځول نشته، آینده خو به یې پرېمینځي خو د لمانځه راګرځول نشته. دوه مسلک د موږ د چې لاندې به الحنفیه اوس ذکر کوي، درهم نه که تر درهم زیات نجس و لمانځه نه بعد یې ولیده جامه نجسه ده تر درهم هم زیاته ده نو راګرځوي به، او که د درهم په انداز و یا د درهم نه کم وه هغه راګرځول نشته. ولې؟ محل د استنجا ته چې وګورو، مخکې موږ تاسې ویلي وو که دغه نجاست تر قدر د درهم زیات و استنجا بیا فرض ده، او که قدر د درهم و استنجا ویل په اوبو مستحب عمل ده، فرض نه ده. نو دا قدر د درهم معفوالی په شریعت کې نظیر لري، هلته لکه هغه محل د استنجا. امام شافعي صاحب خو ډېر تشدید کړی که لږې که ډېرې خامخا به مینځي لمونځ نه صحیح کېږي. امام احمد صاحب یا توسع ده چې که ډېر ویم، امام مالک صاحب هم، خو لیکن ډېر دا معنه څوک وایي د کف په انداز دی تر درهم نه دا ورغوی ټول اخلي، څوک شبران فی شبرین، یوه لویشت داسې یوه لویشت داسې مربع، که دومره ځای لا نجس و معاف ده، که د دغه نه زیاتو نه ده معاف. زموږ په مسلک دا ده که تر قدر د درهم تر اټانۍ نه زیات نجس و د سړي کالي نجس و وروسته یې ولیده هم لمونځ به بېرته راګرځوي، که په وینه ککړ وي، که په بولو ککړ وي، که په نوره ګندګیو ککړ وي، که احتلام شیانو ککړ وي، خو تر قدر د درهم پورې که خبر نه و لمونځ صحیح ده. اما که خبر و په د اوله نه بیا خو د جامې پاکوالی فرض ده، په دغه نجسو جامو کې به لمونځ نه کړي. حتی د لمانځه په مابین کې نجاست ولید، لمانځه په مابین کې نجاست ولید چې دا ځای نجس ده او دغه دومره ډیر ده، لمونځ نه ده معاف، بېرته به یې راګرځي، هغه ځای به مینځي. خبر په دغه ځای کې ده چې لمونځ نه هم خلاص شو، ښځه ده اوس حیض تېر کړی ده، غسل یې وکړو، لمونځ کوي، د لمونځ نه بعد بل وخت کې ولیده چې کالی نجس و، نو راګرځول د لمانځه که تر قدر د درهم زیات راګرځي به، که درهم یا تر هغه نه کم راګرځي.